نن زه غواړم په یو داسې موضوع باندې خبرې وکم چې هغه زموږ هیواد کې یوه ډیره عامه موضوع ده. فکر ورته نه کیږي او خلک یې باعثه ګڼي. ولې؟ دا دومره جدي او مهمه موضوع ده چې د انسان په راتلونکي ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات غورځولی شي، حتی د انسان په مرګ هم تمامیدلی شي. هغه موضوع دا ده کله چې زموږ په هیواد کې د کوم چا زمن یا لوڼې نه کیږي، فقط یو ګروپ کې یا زمن یا لوڼې کیږي، نو هغه کوشش کوي چې خپل یو اولاد ته د هلکانو یا د نجونو کالي واغوندي او د هلک یا د جلۍ مینه پرې ماته کړي. فکر کړئ د یو چا کور کې ټول نجونې کیږي، هغوی خپلې کشرۍ یا هم هغې نه مشره یو لور ته د هلکانو کالي اغوندي او هغه ته د هلک خطاب کوي او ټولو ته وایي دا زموږ لکه زوی ده. دغه چې خدای تعالی ښځه خلق کړې ده، ښځه یې پیدا کړې ده، نو د دې جنسیت ښځه ده. خو ولې دا په داسې یو ذهنیت روزل کیږي چې د هغې ذهنیت د نر کیږي او د نر په ذهنیت روزل کیږي. نو دا چې کله د عمر په تقاضا غټیږي او واده ته آمده کیږي، نو دا ذهنیت نر او جنسیت ښځه. نو دا چې کله بیا واده کوي، حتی له چا سره چې دا واده کوي، څوک چې د ژوند شریک جوړیږي، هغه سره دا هغه احساس او هغه ژوند او هغه خوشحالي چې دا باید یو ښځه او میړی په خپل مابین کې ولري نه لري، ځکه د دې جنسیت ښځه ده خو ولې دا نر ده، فکر یې نر روزل شوی ده. نو دا په کورنۍ جګړې بدلیږي او کورنۍ جګړې نه بیا تر مرګه پورې خبر رسېدلی چې یا هم په طلاق دا خبر راوړي او بیا دغه کورنۍ سره جدا کیږي او دغه مشکلات زیاتیږي. بله خوا که موږ او تاسو یو هلک ته په ماشومتوب کې د جلۍ کالي واغوندو او همیشه ورته ووایو چې دا زموږ لور ده، دا زموږ لور ده، او هغه د لور په ذهنیت وروځو، خو خدای تعالی هغه سړی یا هلک یا نر خلق کړی ده او موږ یې د لور په ذهنیت روزو. هغه په راتلونکو کې هغه کارونه نشي کولی کوم چې نران کوي. منم چې جنسیت باید د نر وي، ولې هغه ذهنیت ښځه ده. د هغه بیا خوښېږي چې سینګار وکړي، د هغه خوښېږي ښځو کالي واغوندي، ښځو سره ناسته پاسته وکړي، د نرانو هغه مجلس هغه خبرې یې نه خوښېږي، ځکه د هغه ذهنیت داسې نه ده روزل شوی. نو هیله کوم له دغو کارونه خودداري وکوئ. څه چې خدای درته درکړي په هغې شکر وباسئ. لور هم یو افتخار ده او ویاړ ده، زوی هم همدغسې. نو او دومه موضوع چې غواړم په همدغه ویډیو کې پرې خبرې وکړم، هغه د غیرت موضوع ده. موږ او تاسو که چېرته کومه ښځه یا نجلۍ داسې یو کار وکړي چې هغه د ویاړ کار وي، نو موږ ورته واه نر درنه جوړ سوی څومره غیرتي. نه، ښځې هم غیرتي شته. غیرت یوازې د نر سمبول نه ده او بېغیرتي د ښځې سمبول نه ده. یا که فرض که کوم نر لږ بېکاره کار وکړي یا هم بې زړه کار وکړي یا هم وډار سي، نو موږ ټول ورته وایو ځان نه د ښځه جوړه کړې ده او ښځه درنه جوړه سوې ده او بېغیرته سوی. ګورئ، بېغیرتي د ښځو سمبول نه ده، نه ښځینه د بېغیرتۍ سمبول ده. غیرت هم د نر سمبول نه ده او نه نر د غیرت سمبول ده. دا خبره همیشه په یاد ولرئ. ویاړلې ښځې هم شته، ویاړلي سړي هم شته، تنبل او بیکاره ښځې هم شته، تنبل او بیکاره سړي هم شته. نو نه غیرت د ښځې سمبول د نر سمبول ده او نه بېغیرتي د ښځې سمبول ده. راځئ چې ټول ویاړلي کسان وستایو، خدای چې څه پیدا کړي په همغه ویاړ وکړو او په همغه ترتیب سره ژوند وکړو، تر څو خدای هم خوشحاله، پیغمبر هم خوشحاله او موږ انسانان هم له کورنۍ جګړو او مشکلاتو خلاص اوسو. ډېره